अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان صاحب د خبرو سره ټکي. آیا د حکومت او تحریک انصاف مذاکرات ختمېدو په حال کې دي؟ شوکت یوسفزۍ وضاحت ورکړو. پاکستان د شام وحدت او علاقائی سلامتۍ لپاره د نماینده حکومت مطالبه کړې ده. د خبرو تفصیل. آیا د حکومت تحریک انصاف مذاکرات ختمېدو په حال کې دي؟ شوکت یوسفزۍ وضاحت ورکړو. د تحریک انصاف مشر شوکت یوسفزۍ ویل چې د حکومت رویه سنجیده نه ده. مذاکرات شاید ختمېدو ته نږدې دي. د هغه په وینا حکومت اوس په بیک فوټ باندې روان دی. تحریک انصاف د خبرو اترو لارې حکومت افشا کړي. د تحریک انصاف پی ټی آی مشر شوکت یوسفزۍ د حکومت او پی ټی آی ترمنځ روان مذاکراتو په اړه سنجیدګۍ سره تحفظاتو اظهار کړی دی. هغه د حکومت رویه غیر سنجیده ده او امکان شته دی چې د مذاکراتو عمل پای ته ورسیږي. شوکت یوسفزۍ ویل چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو نه وروسته د خبرو مخې ته تګ امکان کم دی. هغه تور ولګاو چې حکومت اوس بیک فوټ ته تللی دی. تحریک انصاف د مذاکراتو لارې حکومت افشا کړي دي. شوکت یوسفزۍ اسټابلیشمنټ نه مطالبه وکړه چې مسلم لیګ نون او پیپل پارټي کردار ته دي وکتل شي. هغه ویل چې دا دواړه جماعتونه د ملک لپاره بوج دي او په موجوده حالاتو کې هیڅوک هم پاکستان کې سرمایه کاري ته نه راځي. د تحریک انصاف مشر د حکومت قرضونو پالیسۍ باندې سختې نیوکې وکړې. هغه ویل چې حکومت په تېرو 2 کلونو کې 20,000 ارب روپو پورې قرض اخیستی دی، خو عامو خلکو ته یې هیڅ ریلیف نه دی ورکړل شوی. هغه حکومت نه مطالبه وکړه چې قوم ته دې ووایي چې دا پیسې په کوم ځای ولګېدې. شوکت یوسفزۍ ویل که حکومت واک لري نو بیا ولې د عمران خان مذاکراتي کمیټې ترمنځ ملاقات نه کیږي. هغه زیاته کړه چې داسې ښکارېږي حکومت د مذاکراتو نه هېرېږي. په پنجاب کې ترقۍ د حکومتي دعوو ردولو سره شوکت یوسفزۍ ویل چې یوازې د لیپټاپونو ویشلو سره خلک نه متاثره کیږي. هغه واضح کړه چې ډېر ځوانانو د حکومت نه لیپټاپونه اخیستي دي، د هغې باندې د عمران خان عکسونه لګولي دي. د شوکت یوسفزۍ د بیانونو نه وروسته د مذاکراتو د بریا په اړه شکونه نور هم زیات شوي او داسې ښکارېږي د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ سیاسي کشیدګي نور هم ډېرېدی شي. پاکستان د شام د وحدت او علاقائی سلامتۍ لپاره د نماینده حکومت مطالبه کړې ده. پاکستان په شام کې د وحدت او علاقائی د سلامتۍ لپاره یو جامع نماینده حکومت جوړېدو ضرورت باندې زور کړی. د اقوام متحده سلامتي کونسل کې د شام په صورتحال باندې بحث وشو. د پاکستان مستقل مندوب منیر اکرم ویل چې شام اوس یو اهم سیاسي پړاو په سر کې ولاړ دی. هغه ویل چې وروستانی پیشرفت د امن او استحکام د بحالۍ لپاره یو موقع ده، خو دا هغه وخت ممکنه دی چې د اقتدار پوره امن او جامع انتقال یقیني شي. منیر اکرم زور وکړ چې په شام کې په داسې حکومت جوړ شي چې د اقوام متحده ملاتړ ولري. هغه د عبوري حکومت د مشرانو نمایندو د مثبت بیانونو باور وستایلی او ویل چې دا وعدې په عملي پالیسیانو کې بدلېدل پکار دي. یادونه به وشي چې 13 میاشتې د شام مخالف فورسونو د ملک په لوی ښارونو باندې قبضه وکړه او بشار الاسد یې اقتدار نه لرې کو. پخوانی صدر بشار الاسد خپلې کورنۍ سره وروسته منتقل شو او هلته یې سیاسي پناه اخیستې ده. د شام کې بوري مشر احمد الشرا ویل چې په ملک د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 4 کاله وخت پکار دی. پاکستان د شام د اقتدار د پرامن او جامع انتقال مطالبه کوي. دا حصې د علاقائی استحکام د شام وحدت لپاره ډېر اهمیت لري. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.